هند طالبانو ته د هوایي برید ګواښ کړی. د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت لومړي وزیر طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د هند په لوري حرکت وکړي د هند هوایي ځواک ځواب ته د چمتو اوسي. د اتر پردیش لومړي وزیر یوګي آدیتیانات د یکشنبې په ورځ په یو دولتي مراسمو کې په وینا کې وویل نن ورځ د لومړي وزیر نریندرا مودي په مشرۍ هیواد یو ځواکمن هیواد دی او هیڅ هیواد دا جرأت نه کوي چې هند ته په بد نظر وګوري. هغه زیاته کړه نن ورځ پاکستان او افغانستان د طالبانو له امله په کړکېچ کې دي خو طالبان پوهیږي چې که د هند پر لوري حرکت وکړي هوایي برید ته دې چمتو اوسي. د اتر پردیش ایالت د هند په شمال کې موقعیت لري او د 200 میلیونو نفوس په درلودلو سره د هند تر ټولو نفوس لرونکی ایالت دی. یوګي تیره میاشت دا هم وویل چې د طالبانو ملاتړ د هند ضد بشر ضد د ښځو او ماشومانو ضد کړنو ملاتړ دی. هند یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هند په دې قناعت رسیدلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني د پاکستان د واکمنۍ په معنا ده او دا د هند لپاره یو لوی مشکل دی. مګر طالبانو په بیا هند ته ویلي دي چې دوی به هیڅکله هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د هند او یا کوم بل هیواد په وړاندې وکاروي. ګرانو اوریدونکو زموږ د نور ویډیوګانو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. مننه.